دا پلیر شته دا ویل سی دا چې نه بیا به کار نه کوي کنه بس دا واچو ته په وینډوز میډیا پلیئر پلی کې ها ما سره لپټاپ کې هغه پلی کې دغه چینج کړه نه پلیئر چینج کړه بیا کار کوي دا صحیح ده خو هغه کې هم نشته ګندې وسیره په درسونو دغه ریلیټډ کورس تاسو صحیح ده نشته ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن ورځ درس ته په تیر ورځ درس چې غوډو ویډیو زموږ شوې دي تقریبا 3 دا نه دي دا یو تاسو نه دا بل چا دي چې ډبل چا ریکارډ دا اول ورځ لیکچر او دویم ورځ لیکچر صحیح ده دا کورس شوی دی دغه کورس کې دوه لیکچر شوي چې لومړی زموږ سره انټروډکشن ټو کمپیوټر دی او دوهم کې دا ډیسکټاپ انوایرنمنټس کې دا تاسو وګورئ در سره نن راځو دریم لیکچر ته او په دریم کې موږ وایو څه نوټ پیډ صحیح ده که تاسو راشي ګورئ دلته نوټ پیډ زموږ سره بیخي سمپل ساده پروګرام دی کوم چې د ساده لیکنې لپاره استعمالیږي سره صحیح ده خو نوټ پیډ د کم کمپایلر چې دی د څه کمپایلر د نورو لنګویج سره څه دی هغه سیم دی لکه سی پلس پلس شي جاوا شي سی شارپ شي هلته که تاسو چېرته پروګرام وکړئ او راوړئ دلته او دلته ایډیټ کړئ او واپس لویسئ هماغه لنګویج ته کار به کوئ سره د خو یو خبره یاد لرئ دلته تاسو چې نوټ پیډ کې مونږه د ټیکسټ ته کوم خاص ډیزاین نشو ورکولی یعنی ټیکسټ ته رنګ نشي ورکولی څه نشي ورکولی دلته چې تا کوم لیکنه کړې لیکنې ته رنګ نه ورکړل کېږي د نورو پروګرامونو سره ارتباط پکې څه کولی شي نشي جوړولی دلته کې تا سره کوم ګرافیکس موډ هیڅ شی نشته ګرافیک پکې څه نشته که نه چې تا سره هلته وښیي چې نیو هغه کمانډ او هغې د یو پکچر او دغه یې راوړی سره دا پکې نشته بل چې کوم یو دی تا سره په نوټ پیډ کې خطکش نشته دی ګوره دلته کوم خطکش لیفټ بار رایټ بار دا تا سره اویلیبل نه دی هغه خطکش نه کوم چې تاسو ته هغه پارامېټرز ښیي صحیح ده پارامېټرایز یعنې تا ته هغه سانتي او ملي او هغه شیان وښیي هغه نه لرو سره بل موږ دلته پکچر نشو راوړی تصویر دی نور هر پروګرام ته تصویر وړی شي هلته جوړولی شي او اندازه ترتیبولی شي خو نوټ پیډ پروګرام ته تصویر نشي وړی سره دا بیس او بس یوازې لیکل نه کندي کې ته مکمل د ویب سایټ هغه بیسیک لنګویج نه دی HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج دې کې ته مکمل کولی شي چې د یو ویب سایټ بنیاد جوړ کړي ساختمان دی بلډ کړي صحیح ده لکه مثال که زه راشم ولیکم چې HTML او بیا راشم HTML /HTML خو که زه دې کې تاسو ته اوس کار وکړم تاسو نه پوهېږئ چې دا څه شی دی خو د دغه لنګویج ساختمان چې کوم یو دی په دې کې زموږ سره باډي ده مارکیو ده ټیبلې دي همدارنګه بټنز دي input type is equal to button name is equal to دا پاسورډ ګوره زه اوس راځم یو بټن جوړوم مثال بټن څنګه جوړوم ګوره ساده کوډ باندې جوړوم دلته زما سره به هیډ راشي او هیډ بند شو دا یو ویب سایټ زه جوړوم فرض کړه دلته ما ولیکو چې www.rohan.com او دې نه وروسته زما سره دا هیډ شروع هیډ بند او دلته ما واخیستو څه دا هیډ کې بیا ټایټل لاغی ټایټل داسې بیسیک هم نه دی ښه ګوره بیا ټایټل هم بند شو بیا رالم دلته باډي شروع کیږي باډي او باډي هم بند شو صحیح ده بیا ما دلته ولیکو فرض کړه څه مارکیو سلش مارکیو او مارکیو هم بند شو او دې کې ما ولیکو داخل کې چې welcome to Rohan for more information contact to our office صحیح شو
اوس تاسو ګور دی باندې تاسو پوهیږئ دا څه کوم نه پوهیږئ کنه یو هم نه پوهیږئ خو مطلب دی نه لاس چې کوم ریزلټ راځي تاسو په هغه پوه شئ چې دې سره زه یو بٹن جوړوم ګوره ها دلته نو ګوره هغه بٹن به ما سره سره راځي دغه ما ولګو چې input type is equal to double quote button double quote name is equal to btn value is equal to click here نو بس یو بٹن هم جوړ شو د پیج ته کلر ورکوم bg color is equal to green دا به سب کمرا بشم سیوستا او my first dot html سره سیو desktop save اوس وګورئ دا د ویب سټ بنیاد چې کوم یو د ساختمان یو څنګه دا کوډ ما وکړو ترڅو زه ویب سټ جوړ کوم تاسو وګورئ دا انټرنیټ ایکسپلورر تر راشي نو دیګو تاسو لیکنه میکنه نشي کولای کنه که تاسو ولیکئ چې ګوګل ګور یو سرچ انجن تاسو خلاصي کله دی ولیکئ چې www. صحیح ده azadiradio.com هغه یو ویب سټ لري کنټرول د آزادۍ رادیو معلومات به کې وي که تاسو مو نو دا زموږ سره دا ویب سټ څه دا لانګویج په استعمال شوی دا لانګویج بیس ماډل ته وکړو اوس ګور زما سره دا راغی زه دا اوپن ویت کوم ګورو چې څه کوي دا ما خلاص کو په انټرنیټ ایکسپلورر کې دا ګور زما غ پیج ده او هغه میسج هم را سره ګورو هغه سره په دې شکلونو تاسو ګوره دا روان دی پاسه هغه تلویزیون کوم دغه چې راځي سره زه ا بٹن زمونږ رانه لا بٹن کوډ کې اوس مشکل دی صحیح ده نو بٹن input type نو زبل د بیا په سره دا فارم شروع کیږي فارم او /forum text box से text वोस तक क्लास की एरर्स तक नु के تاسو ګورئ دا نو اوس تاسو ګورئ چې زموږ سره مکمل دا دغه راغی دا پیج کلر واغستو ټیکس کلر راغی باډي راغی دا کوډ تاسو ګورئ ویو سورس ګورئ دغه ویب سټ د کوډ ګورم نو دغه کوډ دی ګورئ کوم کوډ چې ما کړی هغه تاسو نو شاید دا کوډ د ویب سټ لزر لینی ډیر زره لینی نو دا ګورئ هغه چې ما لیکلی دلته راغلی تاسو وینئ تاسو صحیح ده نو دغه شان دي دغه نوٹ پیډ زموږ سره مکمل د ویب سټ بیس امپلیمنټیشن چې تاسو کوی دا غي د پارسه د یو آی ډی ده انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرنمنت هغه محیط تاسو ته برابرای یعنی کولای شي چې هغه د ویب سټ بنیاد مکمل په دې کې تاسو کوي جوړ کړئ سره دا کوډ مکمل د کور کولای شي سره صحیح ده نو بس دغه نه یاد ولرئ چې نوٹ پیډ زموږ سره یو ساده پروګرام دی ګور دا ساده موږ صرف ساده لیکنه کوي دلته هیڅ شی نشته دا ته وجه دا شی دی بس دا یو پیران جوړه خو که ریزلټ تاسو ګورئ دلته ګورئ مکمل موږ هغه د ویب سټ بنیاد کلر ډیزاین ټیکس هر څه په کې څکله دا کله سره اوس دې کې یو په باډي کې یو دغه راولم صحیح نه او درې پیراګراف ټیکس راولم دا می کاپی کړم او دلته می راوسته ګوره وامي چل او دا می کوم ځای کې بیا واچل دلته کې باډي ته دې دلته می کنټرول وکړم کنټرول سیو می کو او دا پیج می ریفریش کو ګوره چې زه څنګه ریفریش کوم دلته باغ راشي دا وایي خدا بزور کوم ته هم جره دا h1 او په end کې /h1
بل براوزر کې خلاص بیا هم رانغلو یو منټ دا ما ډېر وړاندې کې چې دي نو دې کې ډېره لانجه ده ښه د کوډ آیډنټیفای کول لپاره موږ څه دلته کې دغه مارکینګ دلته مې وکړ دې په دې ځای کې دا کوډ به ختم کړو دا دی رالین دا ټیکس کاری ده دا ټیکس دلته رااله خو مطلب دی نه زمونږ دا نه دی چې موږ دا څنګه جوړ کړو چې موږ له سره دغه نه یاد ولرئ تاسو چې نوټ پیډ زموږ یو ساده پروګرام دی د ساده لیکنې دپاره استعمالیږي خو کوم د ویب سایټ جوړونه ده یا یو ډیټابیس جوړونه ده چې په کوم ویم زموږ سره سرور کې دغه کېږي سیف کېږي دغه کېږي نو هغې ترو دپاره کانسپټ یا بیسک آی ډي چې کوم دی څه دی نوټ پیډ دی سره صحیح ده په دې پوه شوئ نو لومړی راځو زموږ سره په نوټ پیډ کې څه دی فایل ری بنده او ما تاسو ته ویل چې د دې نورو پروګرامونو څخه فرق دا دی چې د نورو پروګرامونو څخه کوم ارتباط نشي جوړولی پکې یو دویم دا چې دې کې ته تصویر نشي راوړی که ته فایل ته لاړ شې تصویر راوله تصویر به نه راځي سره پښتو ولیکه دا ګوره پښتو دې پکې ولیکله ټیکس سیف کوه نه به سیف کېږي څه پښتو شوه څه شی شوه انګلیسي شوه اوس دا چې سیف کې دا فایل به نه سیف کېږي ځکه دا سپورټ نه ورکوي د سیف دپاره دغه شان پوښتنې تاسو نه کېږي ښه چې که زه راشم ورته وایم چې یاره دلته ډي ډي په نوم باندې وایي دا نشم سیف کولی ولې چې دې کې دغه ټیکس زه نه پېژنم صحیح ده نو د پښتو د ټیکس لپاره یو ډیټا ته سیف ساحه نه ورکوي دوهم دا چې د نورو پروګرامونو سره ارتباط نه لري دریم دا چې تصویر نشي راوړی څلورم دا چې ګرافیکس نه لري پنځم دا چې د نورو پروګرامونو سره ارتباط نه لري او همدارنګه کوم د خطکش هغه سانتي او ملي کې چې هغه نه لري سره نو راځو نه سیف کېږي دا سپورټ نه ورکوي که نه د دغه آی ډي د سپورټ نه ورکوي چې ته سیف کړي سره نو راځو لومړی زموږ سره فایل ریبن ده په فایل کې موږ سره د نیو اوپن سیف سیوز پیج سیټ اپ فرند او ایزیټ نیو نوی صفحه تاسو ته درکوي یعنی نوی ډاکومنټ تاسو ته خلاصوي دلته کې یو څه ما ولیکل صحیح ده زه که راشم فایل ته او نیو کلیک کړم نو ما نه درې پوښتنې کوي څو پوښتنې کوي درې یو سیف دی یو ډون سیف دی وعلیکم السلام یو څه دی کینسل دی زه دا نیو بټن ما نه غلطۍ سره ولګېده کینسل شه ګوره ما نه اخیسته چې نوي صفحه راشي خو دلته راغلم نیو مې کلیک کو بس غلطۍ سره دا بټن ولګېده کینسل شو ګوره ځای په ځای هر څه پاتې شو زه فایل ته راځم نیو ته او دویم چې ډون سیف دا کار راته مه سیف کوه او نوي صفحه هم راکړه نو نوی ډاکومنټ راته خلاص شو زیاتره داسې وایي چې نوي صفحه نه نوی ډاکومنټ راته خلاص شو او ورسره هغه مخکینی کار هم د منځه لاړو اوس به مخکینی کار واپس نه راځي سره په دې خبره باید تاسو پوه اوسئ صحیح ده خو که زه راشم دلته دا کار ما وکړو او لاړ شم فایل ریون ته او په دې کې نیو ته لاړ شم نو زما سره سیف دی ګوره ډو یو وانټ ټو سیف د چینجز دغه تغییر ته غواړئ سیف کړي زه یم یس سیف کړه چیرته ډیسکټاپ کې د دې فارمیټ پهچان څه دی ټیکسټ دی ټیکسټ ټي ایکس ټي ده پرون ما ویل که نه هر یو پروګرام چې هغه په خپل هغه خاص انوایرمنټ کې خلاصېږي د هغې پهچان دپاره څه دی ایکسټینشن دی که نه نو د نوټ پیډ ایکسټینشن څه دی ټي ایکس ټي دی که ته دا ټي ایکس ټي وران کړې او دلته ورته ولیکي چې مای ډیټا په نوم باندې او ور هغه پهچان یې خو ما وران کړو که نه اوس ډیسکټاپ ته لاړم دا سیف کړه ته نو دا به دغه پهچان خپله ورکړي تاسو وګورئ دلته مای ډیر دا ټي ایکس ټي نه ده پوه شوئ نو اوس ګوره دا زموږ ته زه بېرته کلیک کړم دا راته خلاصېږي اول ډیټا راته سیف کړه ګوره سیف یې هم کړه اول ته نوي صفحه هم راکړه که زه راشم اوس ورته وایم چې نیو نو نوي صفحه راغله ځکه چې هغه ډیټا سیف ده که نه نو بیا د سیف غوښتنه نه کوي تاسو نه اوپن یو ساتل شوی کار تاسو څه کوي واپس دلته کې خلاصوي اوپن کړه هماغه خبره کړه زه هم ډون سیف څه راته په دې په ځای خلاص کړه دلته کې راشه او زما سره مای ډیټا په نوم باندې یو فایل دی دا راته څه کړه اوپن کړه خلاص بشي درته بیا دې تا سره سیف که دې کې ته اوس نور کار وکړې او سیف باندې کلیک کړې دا به ډایرکټ سیف کېږي ځکه چې دا کار یو ځل څه دی
سره سیو شوی دی فایل ته لاړ شه سیو کلیک کا نو ډایرک سیو باندې کلیک کړه ته به دا ډایلاګ باکس دی ته څه وایي ډایلاګ باکس دا باندې راځي تا دا به ډایرک سیو وایي چې دا سیو شو بس سیو شو ولې چې دا یو ځل سیو شوی دی بل نوم باندې نه سیو کېږي دوباره تا ته داسې کوم میسج نه درکړي چې دا سیو شو که نه دې کې ما ولیکو فرض کا ایسټ ویسټ هوم از د بیسټ د څه دی بس څه چې دی که نه بلا 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 صحیح ده اوس که زه سیو ووایم ګوره بس دا ډایرک هلته کې سیو شو صحیح شو اوس راځم فایل ته خپل او دا څه کوم بیرته ګوره خلاصوم چې هلته سیو دی که نه دی دا یې نه ده هلته سیو شوی ډایرک سیو کېږي لکه تا یو فایل کې کار کړی که نه او سبا ورځ دې کې بیا کار کوي دا صرف اوپن کا او دې کې د کار بس وکړه کوم کار چې دې وکړو صحیح ده ناڅاپه برق لاړ دا هر څه بند شو که نه اوس فرض که ما دغه ونه کړو سیف سره نو ګوره هغه کوم وروسته کار چې تا کړی هغه دې کې نشته ختم شو که نه تا خو سیف ونه وه که زه راشم دلته کې او بس دا ووایم ګوره ما نه پوښتنه هم کوي وایي دا خو دلته تا نوی کار پکې کړی مطلب دا ګورئ داسې پوښتنه ما نه کله کوي ګوره دې کې خو ما کار کړی ما پسې لیکل وکړه لیکل مې نه دي کړي که نه ګوره ځکه کینسل هېڅ خبره نشته خو که چېرته زه یو حروف هم ولیکم ما ته وایي دې کې تا کار کړی ګوره که زه دا بندوم وایي دغه کار دی کړی وایي تا خو دې کې کار وکړو څه کې وایي دا کار پکې سب کې نه سب کې او که تېرېږي دې یعنې دا بټن تا نه غلطۍ څه ولګېده زه یم کینسل شم ما نه غلطۍ څه لګېدلې زه بیا ویم نه هغه نه سیف کوم ګوره زه بل دا یو ډي داسې ډونټ سیف نو ته څه چې مخکینی کار هم دی نه د منځه لاړو نه کوم چې موجوده شوی آفرین کوم چې شوی هغه صرف د منځه لاړو واپس ګور نشته دی سره ما پکې ولیکو دلته کې ډي هماغه خبره کینسل تر عالم زه یم چې سیف یې که ګوره نو سیف شو یس دا پکې ګوره ډي او بالکل زما اوس داسې کار راځي ګوره دا یو کار زه بل کمپنۍ ته کوم دا کار فرض کړه د روشن شو بل د امتحان هغې کې زه یم چې د روشن په کمپنۍ کې دا کار نشته دغه ډي پکې نشته دا سمټایمز نو که زه اوس سیف ووایم خو دا خو هماغې کې سیف شو که نه هغې د منځه لاړو سیف شو نو زه سیواز ووایم په ډېرو نومونو ګوره په مختلفو ځایونو کې ثبت کولی شي ورته یم روشن سیکنډ په نوم مې سیف کړو سټاپ اوس تاسو وګورئ دواړو فایلونو کې تغییر شته د اول کې تاسو وایي هغه ډیټا وایي دې کې وایي د مای ډیټا کې دې کې به هغه یي که نه ډي دې کې ګور دې کې شته په دویم کې شته نشته ځکه چې دې نو کې موږ ورته ویل چې یار دا پکې نشته نو ځکه سیواز کوم زه یم چې یاره دغه فایل کې صرف او صرف زما دونه کار پکار دی نو ګور که زه دا سیب وم په هغه بل کې سیب شو که نه سیکنډ کې سیب شو نو زه ودیم سیواز دا ما ورته ورکړو تړ د سټاف سیف اوس تاسو چیک کړئ اوس تړ کې وګورئ تړ دا دی صحیح ده نو سیکنډ کې وګورئ سیکنډ کې مکمل څونه چې مخکې ډیټا وه هماغونه سره په سیکنډ کې شته صحیح ده که نه خو که چېرته زه تړ چیک کړم تړ تاسو چیک کړئ دې کې زما سره کوم ریلیټډ ډیټا وه هماغونه ما پرېښوده کار یې سره صحیح ده په دې ځای پورې پوه شوئ نو بس دغه نه یاد کړئ چې نیو موږ ته نوی ډاکومنټ خلاصوي اوپن ساتل شوی کار راته خلاصوي اول به تا یو کار ساتلی بیا ورته خلاصوي که کار دې نه وي ساتلی کار پکې سب نه وي اوپن یې نه خلاصوي سیب به کار به سیب وي سیواز په یو نوم سب کوي په یو ځای کې سب کوي سیواز سیب په یو نوم سب کوي په یو ځای کې سب کوي سیواز په ډېرو نومونو سب کوي په ډېر ځایونو کې سب کوي صحیح ده په ډېرو نومونو په مختلفو ځایونو کې سب کولی شو اوس د نیو لومړی توری څه دی ان کنټرول ان شارکټ د شارکټ څه ته وایي لنډې لارې ته اسانې لارې ته چې تا هغه ټارګېټ هغه هدف ته څه کولی شي ځان رسولی شي زه هم چې نوي څپه الم ګوره کنټرول ان مې ووړه ډایرکټ نوي څپه یې راکړه کنټرول ان د نیو لومړی توری ان دی کنټرول ان یې ورته شارکټ کړه اوپن زه هم چې دلته به راځم او بیا فایل ته به ځم بیا به اوپن وم نه بس ډایرکټ کنټرول او وه ډایرکټ دلته اوپن راغی بس دلته نه راشه کار دې وښه او چېرته دې خلاص کړه یا دلته نوم ورکړه زه هم دا تړله د خلاص کړه زه نیو پیج واخله کنټرول او اخله زه خو نشم کولی چې دیګو زما سره 200 په که زه وته یم چې اوپن که اوپن نو ګور دا نه پوهېږو چې شی اوپن وی هاف ټو ټاک ویت کمپیوټر کمپیوټر سره موږ خبرې کوو دا موږ خبرې کوي
نه کوي دا موږ ته جواب راکوي خو ګونګ شکل کې جواب زه هم خلاص کوی چې خلاص کوم که زه دا ته هم چې راوړم نو ته چې راوړم پوهېږې نه که نه که زه دې ته هم چې یاره تړ ګور دې اوس کار مشخص شو که نه او چې څنګه اوپن هم ډارېږي خلاص کوم که زه دا ته هم راوړم ته نه پوهېږې چې راوړم که زه دا ته هم چې یاره یو کپ چای راوړم بس ته پوهېږې چې یاره چای غواړې سره داسې کې کمپیوټر هم دی نو هلته دې سره ډېر څه پراته وګوره که زه اوپن ته لاړ شم او ته هم خلاص که نو زه وایي څه خلاص کړم دلته خو ډېر څه پراته دي ګنې چې راوړه صحیح ده نو دې کې ورته ته به کار مشخص کې د هغې نه وروسته به دا څه کوي تا ته اوپن کوي سره په دې پوه شوئ بیا راځو موږ څه ته پیج سیټ اپ ته پیج وایي صفحې ته سیټ اپ وایي د هغې جوړول ته د یو صفحې سیټ اپ جوړول لکه دا د یو کار درکړی شو د ټاپ لیفت رایټ بوټم د څلور خواونو صفحې منظم کول د هغې الایمنټ په نظر نیولو سره څه دی دا سیټ اپ جوړول دي سره که فایل ته لاړ شئ پیج سیټ اپ ته لاړ شئ او په دې کې ګوره تا سره پیج ده څه ده پیج یو صفحه ده دغه صفحه ده ګوره زه ودویم چې یاره رایټ سایډ نه څو انچ که 3 که ګوره 1 انچ یو څونه راکم شو ګوره 3 څونه راکمیږي کمیږي که نه د رایټ سایډ نه 3 انچ راکم شه نو څونه په دې خوا راکمیږي که زه یې 4 کم ګوره بیخي نور به هم کم شي نو خط به بیخي د دې لیفټ سایډ په اول سایډ باندې تا سره څه کېږي چارج کی زه ودیم 0.5 کې شه سوري 0.5 نو بیخي به لږ کم شي نه تاسو داسې لیفټ نه چپ نه هم کولی شي ټاپ نه بوټم هر صفحه چې تاسو اخلئ هغه خپل یو سیزونه لري ګوره A4 یو قسم ورقه ده A3 بله ورقه ده A5 بله ده لیګل انولفز الفابې لیټر همیش کر A4 دلته کې تاسو راوستی شي عام کوم سپینې ورقې نه دا A4 ورقې دا هیډر پورټر دا ټول نورې میسوړ کې بیا ویو هلته خبره کوو دین دون دلته بس دی بس دون یاد کړئ چې پیج سیټ اپ کې څه کېږي صفحې سیز جوړېږي د صفحې دپاره ته یو د چاپ دپاره څه کې یو صفحه جوړه که تاسو په دې میز وګورئ مختلفې صفحې پرتې دي د کتاب یو قسم صفحه ده د چپټر بل قسم صفحه ده د کتابچې بل قسم صفحه ده هغه د نبوي سیرت کوم کتاب چې د هغه بل قسم صفحه لري نو د هرې صفحې دپاره ته به خاص څه جوړی یو سیټ اپ به جوړی وته هغه دلته وایي سیټ اپ جوړول پکار دي صحیح ده که نه د کمپیوټر ګډ وډ د لیپ منظم نه ده د سیټ اپ جوړول دي د ساختمان بلډ کول دي دا خبرې کېږي صحیح پرنټ هر کله چې تا د پیج سیټ اپ جوړ کړو د صفحې سیټ اپ جوړ کړو صفحه څه ده پرنټ ته آماده ده سو دین یو کین پرنټ ایزي په اسانۍ سره کولی شي چې هغه څه کې ته پرنټ کې ګور تاسو دلته سلیکټ پرنټر دا ولې دا پوښتنې کوي سلیکټ پرنټر وای پرنټر د انتخاب کو شاید تاسو د کمپیوټر کې 3 پرنټر انسټال زما یو پرنټر دلته په میز پروت دی بل د افیس کې دی بل لغمان کې دی په کوم پرنټ باندې په لغمان کې کې په دلته کې او که افیس کې یو کین ډو اټ اسانۍ سره صحیح ده کنه تاسو دا همزه کار دی وشو ته چل دې تاسو دونه چپټر درکې وستا ټول کار دې زم کار دی خلاص شوی تاسو دا کوم پرمختللي ادارې ور پرنټ دلته نه هر څه چې ورکې وزارت نه راپور دی ته چل درسي بس تاسو هر څه مخ کې درکې ده صحیح ده کنه نو غل د پرنټر یو سره ګور دا یو پرنټر دا دی یو دا دی یو دا دی په کوم پرنټر باندې پرنټ کې د دې روم باندې کې افیس باندې کې قبل کوم ځای کې سا پرنټر دی ریموټ ایریا کې دی نو کولای شو چې هر ځای زموږ سره پرنټر هغه سلیکټ کو هغه پرنټر باندې موږ څه وکړو پرنټر باندې پرنټ وکړو سره خو یاد لري لومړی به پرنټر انسټالوي لومړی به پرنټر څه کوي انسټالوي بس دلته زموږ سره د پرنټر سټیټس دی صحیح ده پرنټ ټو فایل آل پیجز راشي کرنٹ پیجز راشي او پیج رینج د تخې چې کوم رینج نه کوم ځای پورته چې اول نه تر 15 پورې چاپ کو نورمه چاپ کو 15 نه تر 10 پورې چاپ کو نورمه چاپ کو زم چې اول دریم 15 چاپ کو دا نورمه چاپ کو نو تاسو هر یو صفه وده زم چې اتیم نمبر صفه د لاړ هغه چاپ کړل د رینج کې ورکړه کرنٹ پیج یا موجوده پیج کې زو لاړم هغه چاپ کړ نو دا پیج پرنٹ خبرې دی پرنٹ ټول په میسورډ کې دی نو هلته کې به تاسو کو ویو سره چارجر راوخلې سان دا ولګو او لاس کمانډ زموږ سره څه د پرنٹ شارټکټ څه دی کنټرول پی چې زه وم نو ډایرکټ ما د څه راځي پرنٹ راځي پوه شوي په دې او ایزیک سره تاسو پروګرام څه کیږي بنديږي سره ایزیک شارټکټ څه دی څوک براته وي کنټرول پی دی آفرین ها کنټرول ای د دې دی څوک به وي الټ F4 خلاص پروګرام د څه په واسطه بنديږي د الټ F4 په واسطه الټ بٹن خو پیژنې کنه پیژنې ګور رن کولی او اس کې کیبورډ راځي الټ بٹن دا دی دا بٹن د الټ دې سره F4 دغه چې وه دا خو
څلور دی خو دلته لیکلي پاسه فنکشن کیز دي کوم کیز دي صحیح شو فنکشن کیز دی هغه کې F4 چې وي ټول خلاص پروګرام به څه کېږي بندېږي به پوه شوئ Alt F4 کمپیوټر ورسره هم بندېږي څه بندېږي ګوره شټ ډاون هم راغی که هر پروګرام خلاصي دا نه کته وی چې یاره دا زه هم چې دا ویډیو خلاصه بس Alt F4 یې که بند وشي صحیح ده که نه ما سره مای کمپیوټر خلاص دی بس Alt F4 که بند وشي صحیح ده که نه خلاص پروګرام څه دی ټول خلاص پروګرامونه چې بندېږي څه په واسطه بندېږي Alt F4 په واسطه په دې پوه شوئ نو په دې فایل ریبن کې تاسو مشکل نشته نیو دی اوپن دی سیف دی سیوز دی پرنټ دی پیج سیټ اپ دی ایزیګری که تاسو همدارنګه دا شیان دلته صحیح زده کړئ که نه که راشئ تاسو پاور پینټ ته هلته کې هم دا خبرې دي ګوره فایل ته لاړ شه هماغه نیو دی هماغه اوپن دی هماغه سیف دی هماغه سیوز دی ګوره ومیل که نه نو ګور دا څلورم پنځم نمبر پروګرام دی یو ځل یې زده کړئ بیا مشکل پکې نشته ګوره نیو اوپن کلوز ګوره هغه ایگزیټ دی صحیح ده سیو سیوز د سیو شارټکټ کنټرول ایس ده که نه ګوره دلته راشئ پرنټ شته که نه پیج سیټ اپ شته که نه ګوره هر ځای کې شته ایکسل ته لاړ شئ هلته شته دی دا خبرې MS Word کې هم دا خبرې دي هر ځای ته چې ځئ تاسو به دې نه بیا نخلئ سو یو ځل دا کور کوئ سره صحیح ده پوه شوئ ښه په دې ریبن کې خو څه قصه خو به نه پاتې نور په دې به ټول پوه شوئ ګوره دا یو منټ دا خو هغه میګنیفایر دغه شوی ښه په دې پوه شوئ صحیح ده راځو اوس ایډیټ ریبن ته ایډیټ مینو ته دا زموږ سره مینوګانې دي فایل مینو فایل وایي دوسیه ته که نه یو دوسیه کې ته څه کولی شي سیم ټو سیم په یو فایل کې هم کولی شي ایډیټ ریبن کې زموږ سره دی څه ایډیټ وایي کمی زیاتې ته په یو فایل کې کمی زیاتې کول د څه وایي ایډیټ وایي ایډیټ هلکه ایډیټر به نه جوړوي بالکل یا ته یو څه طریقې یا یو څه پرېږدې دې ته څه وایي ایډیټ وایي اوس تا ته م یو خط درکړو زه تا ته هم ایډیټ کړه دا کار ته څه کړه ایډیټ کړه هلکه ته څه کار کوې زه ایډیټر یم چېرته په انعکاس راځي کې داسې وایي که نه نو هغه هلته څه کوي دغلته چې دی سره کوم ټاسک دی دغه ټاسک کې هغه یو څه اضافه کوي او څه ترې کموي دا ساحه ته ډیلیټ کړي دا پکې دا څه دی صحیح ده اوس ګوره دلته ما یو څه لیکنه کړې ده دغه صحیح ده دا مې وکړه صحیح شو اوس تاسو وګورئ زه وایم چې یاره دغه ساحه نه ده دا ساحه څه کړه ډیلیټ کړه نو ګوره دا انتخاب مې کړو داسې ده د ماوس بټن ونیسه پورته انتخاب کړه رایټ کلیک کړه او څه وته ډیلیټ نو ډیلیټ شو اوس دا ایډیټ شو که نه نور مې پکې څه ولیکلو today is a lucky day for you صحیح ده که نه دغه مې پکې ولیکو نو ګور دا کې هغه ته درې شو دا راغله دغې ته څه وایي ایډیټینګ انډو د منځه یې ویست دا ټول کار مې ډیلیټ کړو که دا ټول نو واپس چې راوړو څوک به یې راوړي انډو به یې راوړي انډو یې د منځه وړي دلته انډو یې واپس راوړي یاد لرئ شارټکټ یې څه دی کنټرول زیډ دا مخې ته چې څه دي ګور دا ټولې شارټکټ دي اوس به خپل زده کوئ که نه کنټرول بټن ونیسئ کیبورډ کې زیډ وهه کار وړي کار راوړي صحیح ده بیا راځم دلته فایل ته ایډیټ ته کټ زه وایم چې یاره دغه لین نه دی دا لین دا دلته نه کټ کړه دا لین ټول دلته نه کټ کړه نو کټ کلیک کړه یا کنټرول ایکس کټ شو که نه اوس تا کوم ځای کې پکار دی ته به ورته ځای ښیې زه وایم چې زما پکار دی دې ځای کې دلته کې پکار دی نو بیا ورته پیسټ کنټرول وي صحیح ده که زه ورته وایم چې د دې درې لینو کاپي راکړه کټ کوم دا راته کاپي کړه هغه خو کټ کړه ځای نه که نه زه وایم دا ټول راته څه کړه درې واړه کاپي کړه ګوره کاپي کنټرول سی کاپي شو بالکل او دلته کې زه ورته وایم څه دلته کې ورته وایم پیسټ یې کړه پیسټ فایل ایډیټ ته لاړ شه پیسټ ووهه ګوره هماغه درې لینو کاپي راکړه یعنې تا سره دا درې لینه دلته هم شته کوم ځای کې دا دی ګوره دا څو څلور لینه دي هلته هم چې کوې همالته هم دونه دي صحیح ده که نه پوه شوئ زه ودیم دغه د کلاس کاپي راکړه ګوره کاپي صرف د کلاس اخلم کوم ځای کې پکار دی دې ځای کې پیسټ یو ځل چې کاپي ته واغسته دې سره کلیپبورډ کې دا کاپي پرته یې بیا اوس کنټرول وي وهه ګوره همداسې کلاس درکوي څونه دي پکار یې ما ونه کلاس درکوي درته صحیح ده که نه خو ګورئ دا پروګرام چې زه بند کړم
دا مې بند کو تاسو یې دې کې به دا کاپی ها نه بھائی ها نه بھائی صحیح ده ایبا ته څه شته یس تر هغه به تر څو چې زموږ سره کمپیوټر بند شوی نه سره ګور کنټرول وی دا یاد لري ښه یو کاپی لایف سایکل زموږ سره تر څو پورې دی دا غي کلیبورډ کې دا ساتي تر هغه چې زموږ سره پروګرام بند شي میبا تر څو چې کمپیوټر نه بند شي تر هغه پورې دا دی نو پرابلم هر پروګرام ته چې لاړې ګور دا مې بيخي بند کو راغلم دلته مې سوړ خلاص دلته مې لیکل ورک دا مې بند صحیح ده بیرته راغلم نوټ پیډ راغلم کنټرول وی تر هغه بلایف موجود صحیح شو اوس کال ته ډېر تلار شو انډو هغه و به د وزمون لیکنه راشي دقه لیکنه مریضي او دا برادي نه انډو خو سیب نشو ګورته نیو نوټ پیډ تراشه انډو به تاسو بيخي کار نه کوي کار کوي نه کوي نو چې کار نه کوي ته کوم ځای انډو خو هغه وخت کار کوي چې تراغله دا لیکنه دی اوس ډیلیټ کړه کنټرول ا دی کو دا دی ډیلیټ کړه فرض کړه اوس انډو دا کول شي راوړي چې موجوده وخت خدا دې ډیلیټ کړه تا ګور دا تراغله ډیلیټ دکړه شابه دا دې ډیلیټ کړه پروګرام دی بند کو نو ته چې انډو به دا واپس راولي نه زګ ته خو سیب کلی نه دا کړی دی نه په موجوده وخت ګور انډو کار نه کوي صحیح شو کټ کاپی پیسټ ډیلیټ باندې پوه شوې بده کټ یو شی کټ کول دي مکمل تور سره ځان خدمول دي کاپی نقل اخلي پیسټ او کټ پیسټ او د کاپی او کټ د پر دوړ لپاره پاین کې زموږ استعمالي کی پیسټ استعمالي کی ډیلیټ مکمل د منځ وړل دي سره لاس خبره زموږ سره فایند فائدہ کول دي زویم چې ویلکم ټو کمپیوټر کلاس کنټرول ا سره ټول انتخابي کنټرول سی سمې دي کاپی واسطه کنټرول وی سمې څه کو پیسټ کو صحیح شو دا شارټکټ استاسو یاد دي کدا ما کوم نه ګوره کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ وس فایند کې زویم پیدا کا ما ته به کې کلاس وخه اوس کلاس که زه ودم چیرې فایند وای نشته ولی نشته کلاس دا د دې نه کټګوري دا دې نه کلاس کټګوري ګوره کلاس دلته کټه نشته نو دلته تراش لاندې کلاس ته نشته کنه زه وته اپ وګوره پورته لاړه بار چیرته دی ګوره فایند کلاس اپ هم د شي ډاون لاندې وګوره صحیح ده اپ او ډاون په دې پوه شئ مچ کیس څه کار کوي دا براته څو وږي څنګه شرط گیټ همداسې ده بالکل چې دا ویل همداسې ده یو کلاس ما د شي لیکل یو کلاس ما په غټو حروفو لیکل یو کلاس ما بس اوښته د درې وړو کلاسو کې فرق شته کنه تاسو صحیح متوجه شئ شته ده کنه ګوره یو لومړی حروف غټ دی یو مکمل په غټو لیکل شوی صحیح ده کنه او یو وړو کې مکمل په وړو لیکل شوی اوس دا دې قصه کې نه ده ښه چې دا د غټو حروف دی او کده وړو حروف دی خو بس کلاس ده پیدا کوي ګوره غټم پیدا کوي وړم پیدا کوي کنه پیدا ګور دې ځنه روان دي بس داسې صحیح ده کنه زه ما ته هغه کلاس پیدا ګوره کلاسونه هودل د ډیر دي چې کوم کلاس زما سره صحیح په دې شکل لیکل شو چې لومړی حروف غټي او نور واړي دا کلاس راته پیدا نو ډایرک مچ کیس منګ انتخاب کا نو ټول پری ډایرک عقل ته لاړ اوم لیدو هغه انتخاب ګوره ولال دلته خدا کلاس کوم دی کې مچ کیس چې کوم دی دا غلطه دی نه تاسو ډایرک همدار ته پیدا صحیح شو کوم مچ کیس می سوړ کې استعمالي دا کمانډ ایکسل کې مستخه که زه ودیم چې رماته پیدا کوم کلاس دا کلاس راته پیدا کړ نو ګورځو ولال پرز غدل دیم کلاسونه هډیر دي اوس مچ کیس انتخاب ده کنه ګور اخیر کې غټ کلاس بلال شي نور نشته نور کلیک وای نشته نو د چی چیرته نور صحیح ده مچ کیس چې کوم شرط ته ورته ورکه هغه شرط موافق څه کیدا پیداګيري کوي صحیح ده فایند نیکست نو که چیرته دا کلاس وړو کې ولیکم او دیم چې دا پیدا کوه نو فایند نیکست مخکې پیدا کوي ده
دا فایند نیکس دلته مشته تاسو سره کله تر راشي ګوره فایند نیکس F3 شارټکټ دی د فایند نیکس شارټکټ څه دی F3 وه مخکې بځي صحیح شو کنه په دې پوه شوي دا ساده خبرې دي صحیح ده خاص پکې چې نشته ایجیټ راځو ریپلیس یو حروف په بل بدلول دي یو جمله یو حروف یو لغت په بل باندې بدلول دي زم چې دا خو کلاس نه دی یار صحیح ده کې یو بل څه ریپلیس کوم کلاس راته ریپلیس کو په څه باندې په روم باندې ویلکم ټو IT_room IT room ترا خراغ لازم صحیح ده کنه نو ریپلیس کته چیرته دلته موقعیت ولري ګور دی ځکه او که ریپلیس وي وای نشته وای کلاس نه پیدا کی ولې چې دا د دې ځنه کټګوري نو دې کې خو اپ هم نشته کنه اپ او ډاون خو دې کې نشته نو ته خپل اپ زی ته خپل زی کنه ګور ته موقعیت دلته ولاړې او ما دویل چې یاره کلاس راته ریپلیس که بس باندې په IT room باندې راته ریپلیس کنه ریپلیس چې وام ګور وای نشته دې ځکه کاته شته نشته زم چې اول سر ته لاړ شه ګور اول سر نه راته ریپلیس کدل ته لاړ شه دې ځنه خپل می ګور کارسر دلته ویلو که زه اوس ریپلیس وام ګور دا کلاس پیدا ریپلیس IT room وکړه کنه IT room کدا زر دانی ما سنو زه زر ریپلیس کوم سخت ده کنه ریپلیس آل بس کلیک کړه ریپلیس آل ویلکم ټو کمپیوټر IT room ریپلیس شو کنه صحیح ده کنه نو ریپلیس آل مچکه سمغه خبره ده چې کوم خاص تور زم چې یار ټول کلاس مې ریپلیس کو هر کلاس ریپلیس کوم چې په غاټو حروف لیکل شوی صحیح شو کنه پوه نه شوي په دې پوه شوي دا خو ټول وکړه ګوره چې روم غاټم با واړم ټول تبلیغ خو کچېرته تاسو په کنټرول ایچ د ریپلیس شارټکټ د تاسو ته دلته کیس واچوي نو به د وړو سره د غلومړی حروف صحیح ده کنه هغه د ناون خاص خصوصیت دي خصوصیت بل ته امپلیمنٹ کیږي پراپر ناون کامن ناون کلیکټیو ناون کمپاوند ناون صحیح ده کنه ریلیټیو ناون بل کوم ریفلیکسیو دي چې ناو پروناون صحیح ده دغه ناون کانکریټ ناون ابستراکټ ناون دا ټول خصوصیت دلته په دې مچکیز باندې تاسو کولای شئ امپلیمنٹ ناون عموما دوه برخو باندې وشل کیږي ها صحیح شو ګوټو ګوره کار نه کوي صحیح ده که زرا شم دلته او د وړ نقلی کیسته کوم ګور دینه می صرف دانه خبرې کړه درې میته کو کنه اوس ګوټو فعال شو کار یو سړی و 15 نمبر لین کې غلطی ده نو ته به حسابه نه به حسابه کنه ته ډاری ګوته ګوټو او لین بچو ورکې 15 دلته ولې کې 15 14 شو ځه دا 15 صحیح ده ګوټو نو ډاری ګوې دا 15 نمبر لین وګور 15 نمبر لین کې غلطی جوړ دا هوته شته صحیح ده کنه نو ګور زه ډایرک رالم نو 250 نمبر لین ته چې ته هم ته خو حساب ولې نشي کنه نمبر دې نه دی ورکړي دا دې نه کوډ دی کوډ د خو نمبر نشي ورکړل لکه هغه ول چې ما کوډینګ وکړو هغه خو نمبر نه وکنه نو ته په دې شکل کې ځي وته صحیح ده نو د ګوټو شارټکټ د کنټرول جی صحیح ده زه ودم چې اول نمبر لین ته لاړ ګورو چې څنګه نشي ګوره کرسر ډایرک اول سر کې ولاړ د ویلکم خواته ګوره کله راغله کنه پوه شئ زه ودم چې هر څلورم نمبر لین ته لاړ 4 انټر ګوره دا څلورم نمبر لین دی کنه حساب صحیح شو نو دا زموږ سره ګوټو سلیکټ آل ټول خط د انتخابي ټول خط څوک انتخابي سلیکټ آل کوي موږ سره سلیکټ آل کزل د ورګم ګوري او دا سپیس لا شم او دا ټول خط ز انتخابون خو دا ډیر سخت ده ګنده چې بزم بیا به انتخاب کوم بټن then you can easy select all او شارټکټ دی کنټرول A دلته لاس یو خبره ده ډیټ اینڈ ټایم څه درکې وخت او تاریخ درکې دې کې تاسو رګور دا ستاسو کمپیوټر نه اپډیټ کسره کمپیوټر تاریخ نه اتلز دی او دلته ګور اتلز به دا ګور اتلسم تاریخ دی کنه دی او دا څه دا زموږ سره وخت دی 9 بجې او اول دقیقه صحیح دا ټیم دی او کراشه دلته دا وخت دی خو دې دی وکي دا تاریخ 22 درکې 15 درکې خو چې تاسو په سیستم کې ټیم دی اپډیټو صحیح هغه تاریخ درکې کدا بیٹې مو هغه بیٹې مو درکې نو دونه بس دی ښه پوه شو دوره بنوم ویل سبب دا ختمي ښه بس